أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سورة التوبة 3 نمبر آیات ته. مخکې آیاتونو کې الله رب العالمین د مؤمنانو او د منافقینو د صفاتو مقابله ذکر کړله. د آیات کې اوس الله رب العالمین اعلان د جهاد کې د منافقینو او کفارو سره، او وروسته بیا مختلف قباحتونه او بد صفات د منافقانو ذکر کی. یا ایها النبی، اے نبی صلی الله علیه وسلم، جاهد الكفار، جهاد کو د کافرانو سره، والمنافقین او منافقانو سره، واغلظ علیهم، او سختی کو علیهم پاغوی باندې. آیات دلیل دی په دې باندې چې د کفار او د منافقینو سره به سختی کیږي، د هغوی سره به شدت کیږي. ومأواهم، او ځای د دوی جهنم، جهنم دی. د کفار او د منافقینو ځای جهنم دی. وبئس المصیر، او ډیر بد دی ځای د ورتللو. جهنم د ورتللو ډیر بد ځای دی. یحلفون بالله ما قالوا، د آیت کریمه کې الله رب العالمین د منافقانو مختلف قبیح صفات ذکر کی. یو دا دی چې دوی کلمة الکفر ویلې ده. د کفر کلمه نبی صلی الله علیه وسلم عیبونه بیان کړي دي، د هغه پورې بدې خبرې کړي دي. دارنګه دوی د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل اراده کړې ده. دا دوی قبیح او بد صفات دي، او د دوی سره د جهاد وجې دي. یحلفون بالله، قسمونه کوي دوی بالله په الله، ما قالو چې دوی نه دی ویلي. دوی د نبی صلی الله علیه وسلم پسې کنځلې نه دي کړي، او په دین عیب نه دی لګولی، او طعن نه دی لګولی. ولقد قالوا کلمة الکفر، د جمله کې اوس الله په دوی رد کوي چې دوی د کفر کلمې ویلي دي، د نبی صلی الله علیه وسلم پسې کنځلې کړي دي، او دوی په مختلفو غزواتو او مختلفو ځایونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو پسې کنځلې به کولې. کله به ویلې چې د دې مثال د سپي دی، والعیاذ بالله، سپی چاغ که او بیرته په تا باندې حمله کوي، تا وخوري. نو دوی راغلل مدینې ته، موږ ورته ډوډۍ ورکړله، خوراک او ځای مو ورکړلو، اوس به موږ باندې بیرته حملې کوي، والعیاذ بالله. داسې کنځلې او بد رد به یې ویلې. ولقد قالوا، او یقینا ویلې د دوی کلمة الکفر، کلمه د کفر، هغه خبره د کفر دوی کړې ده. وکفروا، او کفر یې کړی دی، بعد اسلامهم، وروسته د اسلام د دوی نه. دوی چې کوم اسلام ظاهرولو، هغه نه وروسته یې کفر کړی دی. وهموا، او قصد یې کړی دی، بما، د هغې کار، لم ینالو چې حاصل یې نه کړلو. هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل اراده وه، هغه دوی حاصله نه کړه، او په دې باندې الله دوی قادر نه کړل. وما نقموا، بد نه ګڼي دوی، الا مگر ان دا خبره اغناهم الله، چې مالدار کړل دوی الله رب العالمین، ورسوله، او رسول داغه، من فضله، د فضل خپلنا. الله رب العالمین د خپل فضل نه دوی مالدار کړل. فإن يتوبوا، نو که توبه وویستله دوی، یکو خیرا لهم، نو وی به خیرا لهم، غوره د دوی دپاره، توبه به دوی دپاره غوره وي. وإن يتولوا، او که دوی مخ وګرځولو، يعذبهم الله، عذاب به ورکړي دوی ته الله رب العالمین، عذابا علیم، عذاب دردناک، فی الدنیا، په دنیا کې، والآخرت، او په آخرت کې. وما لهم، او نه به وي دوی لره، فی الارض، په ځمکه کې، من ولی، څوک دوست، ولا نصیر، او نه مددگار. ځمکه کې به نه ځان دپاره دوست ومومي، او نه مددگار. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. د آیتونو کې اوس نور خباستونه دوی ذکر کی، او حاصل دا دی چې دوی کې بخل موجود دی، او اعراض په دوی کې موجود دی. دا د منافقانو صفات وي. نظرونه وکړي، هغه نظرونو باندې دوی وفا نه کوي، عهدونه وکړي، په عهد باندې وفا نه کوي. دا د منافقانو مرکزي صفات وي. ومنهم، او بعضې دوی نه، من هغه څوک دی، عاهد الله، چې لوزې کړی د الله سره، لئن آتانا، که چیرې راکړلو موږ ته، من فضله، د فضل خپلنا، د فضل خپلنا یې څه راکړل، مال و دولت یې راکړلو، لنصدقن، نو خامخا صدقه به کوو موږ،
ولنکونن او خامخا شو به مونږ من الصالحین د نیکانو نه نیکان بشو دا الله په لاره کې به صدقې کوو. فلما اتاهم نو هر کله چې ورکړو الله رب العالمین دوی ته من فضله د فضل خپلنا مال او دولت ورکړلو بخلو بخل وکړلو به په هغې سره وتولوا واوړېدل وهم معرضون او دوی همیشه مخ ګرځوونکي دي. هغه لوز نه دوی واوړېدل او همیشه دپاره دوی اعراض کوونکي دي او مخ ګرځوونکي دي. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه تأتي کریمه کې زجر د منافقانو ته او قبیح صفات د دوی ذکر کوي. دوی د الله رب العالمین سره د وعدو خلاف کوي او دوی دروغجن خلق دي. بما كانوا یکذبون دروغ په دوی کې موجود دي. فعاقبهم نو پیدا کړو الله رب العالمین نفاقا منافقت فی قلوبهم په زړونو د دوی کې الى یوم یلقونه تر هغې ورځې پورې یلقونه چې مخامخ بشي دوی د الله سره. مراد تینا مرګ دی. د مرګ وخت پورې الله رب العالمین د دوی په زړونو کې نفاق پیدا کړلو. بما اخلف الله په سبب د دې چې خلاف کړی دی دوی د الله نه ما د هغې وعدوه چې وعده کړې وه دوی د هغه سره د الله سره وعده کړې وه د هغې نه خلاف کړی دی. و بما او په دې وجه کانو یکذبون چې دوی به دروغ ویلي دروغجنو دروغ یې ویلي. الله رب العالمین د دوی زړونو کې منافقت پیدا کړلو. الم یعلموا ان الله یعلم سرهم ونجواهم د آیتونو کې زجر او زورونه د منافقینو ته. علم یعلم آیا نه پوهیږي دوی ان الله چې یقینا الله تعالی یعلم پوهیږي سرهم په پټو خبرو د دوی و نجواهم په جرګو د دوی چې کومې جرګې کوي او پټې خبرې کوي الله په دې باندې عالم دی. وان الله او یقینا الله تعالی علام الغیوب ښه پوهېدونکی دی الغیوب په غیبو باندې په پټو څیزونو باندې او غیبو باندې الله ښه پوهېدونکی دی. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات د آیات کې د منافقانو نور خبیث صفات یو دا دی چې دوی هغه مؤمنانو باندې عیب لګي کوم خلک چې د الله رب العالمین په لاره کې د صدقې او د انفاق رغبت کوي او مینه کوي. او دارنګه بل قبیح صفت پکې دا دی چې دوی مسخرې کوي د مؤمنانو پورې دي مسخرې کوي. صحابه کرامو به چې چا ډېر مال راوړلو نو دوی به هم ور باندې عیب لګولو چې دا ګوره اوس ریا کوي چې کم مال به چا راوړلو هغه خپله مزدوري به یې کړې وه هغه به یې راوړلو او د الله په لاره کې به یې ورکړلو نو دوی هغې پورې به هم خبرې کولې چې دې ته څه ضرورت و په دې مال باندې څه کېږي نو یو کس به هم نه پرېښودلو. مؤمنانو باندې عیب لګول او دارنګه مسخري ورپسې کول دا د منافقانو صفات دي. الذین دا منافقان هغه خلق دي یلمزون المتطوعین چې عیب لګي المتطوعین پر رغبت کوونکو من المؤمنین د مؤمنانو نه فی الصدقات صدقو ورکولو کې. څوک چې صدقې ورکوي په خپله مینه او رغبت باندې دوی باندې عیب لګي. والذین او هغه کسان لا یجدون چې نه مومي هغوی الا جهدهم مگر محنت یا مزدوري خپله هغه خپله مزدوري او محنت مومي اما هغه راوړي او هغه صدقه کي نو دوی ورپورې مسخرې کوي. ویسخرون پس مسخرې کوي دوی منهم د هغوی پورې سخر الله ټوقې به وکړي الله رب العالمین منهم دوی پورې به الله ټوقې وکړي. ولهم او دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی دردناک عذاب به الله رب العالمین دوی ته ورکړي. استغفر لهم او لا تستغفر لهم د آیت کریمه کې دوی ته زجر دی منافقانو ته. دوی دپاره الله رب العالمین استغفار نه قبلوي ولو که پیغمبر د دوی په باره کې بخښنه وغواړي او دوی ته دعا وکړي الله رب العالمین نه قبلوي. استغفر لهم که بخښنه غواړي دوی ته او لا تستغفر لهم او که بخښنه نه غواړي دوی ته نو دا یو شانته ده. ان تستغفر لهم که بخښنه وغواړي ته لهم دوی ته 70 مرة او یا ظلم دوی ته بخښنه وغواړي فلن یغفر الله نو هیڅ چیرې بخښنه نه کوي الله رب العالمین لهم دوی ته به الله بخښنه ونه کړي. ذالک دا بانهم په دې وجه چې دوی کفرو کفر کړی دی بالله په الله ورسوله او په رسول داغه. والله لا یهدي القوم الفاسقین والله او الله تعالی لا یهدي هدایت نه کوي القوم الفاسقین قوم نافرمان ته. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله
آیات کې نور قبیح صفات د منافقانو یو دا دی چې جهاد او د قتال نه په کېناستلو باندې دوی ډېر خوشحالیږي. دویم دا دی چې جهاد دا بد ګڼي، جهاد او قتال فی سبیل الله دا بد ګڼي. او بل قبیح صفت دا دی چې خپله خو هسې جهاد نه کوي، نور خلک هم د جهاد نه منع کوي. نورو خلکو ته وایي ګرمۍ کې مو وځئ، دا به مړه شي او دا به هغه وغه، نو قسمه قسم خبرو باندې دوی نور خلک هم منع کوي. فرح المخلفون خوشحاله دي پاتې کړی شوي، د جهاد نه پاتې کړی شوي خلک دا خوشحاله دي بمقعدهم په کېناستلو خپلو، چې جهاد نه ناست دي په دې باندې خوشحاله دي. خلاف رسول الله وروسته د رسول د الله نه، وکرهو او بد ګڼي دوی ان یجاهدو چې جهاد وکړي باموالهم په مالونو خپلو سره، وانفسهم او په خپلو نفسونو سره فی سبیل الله په لاره د الله کې. وقالو او وی دوی نورو خلکو ته وی لا تنفروا موزی فی الحر په ګرمۍ کې، ګرمۍ کې موزی، د تبوک غزا ده هم په ګرمۍ کې وه. قلت ورته ووایه نار جهنم، اور د جهنم اشد حرا ډېر سخت ګرم دی. دا اور د جهنم ګوره د ګرمۍ نه ډېر سخت دی. لو کانو یفقهون که چیرې دوی پوهېدلی، که دوی ته دې خبرې معلومات وی نو دوی دا کار به نه وی کړی. ولیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، دا هم زجر دی منافقانو ته. دنیا کې دې وخاندي، په دې به ډېر زیات وژاړي آخرت کې. ولیضحکوا نو ودې خاندي دوی قلیلا لږه موده، ولیبکوا او ودې ژاړي کثیرا ډېره موده، آخرت کې به ډېر دوی وژاړي. جزاء بدله ورکېدی شي بما په سبب د هغه عملونو کانو یکسبون چې دوی کوي، دوی چې کوم اعمال کوي د دې په سبب باندې دوی ته بدله ورکېدلی شي. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، د آیت کریمه کې هم زجر دی منافقانو ته. او نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب کې الله رب العالمین که ته دې تبوک غزا نه واپس شي نو دوی به تا ته راشي او د نورو غزواتو کې د وتلو طلب به تا نه کوي او اجازه به غواړي، خو ته ورته وایه چې ما سره مه وځئ، منافقان یستئ، ما سره مه جهاد ته وځئ او ما سره د دشمن په مقابله کې جنګیږي. فإن رجعك الله پس کرا واپس کړلې ته الله رب العالمین الى طائفة یوې ډلې ته منهم د دوی نه، فاستأذنوک نو اجازت به غواړي ستانه للخروج دپاره د وتلو، آینده جهادونو قتال کې به د وتلو دپاره تانه اجازه غواړي. فقل نو ته ورته ووایه لن تخرجو هیڅ چیرې مه وځئ معیه زما سره ابدا هیڅکله، ولن تقاتلو او هیڅکله جهاد مه کوئ معیه زما په ملګرتیا کې عدوا د دښمن سره، ما سره به جهاد ته نه وځئ او د دښمن سره به زما ملګرتیا کې تاسې جهاد نه کوئ. انکم یقینا تاسې رضیتم رضا شوي یستئ تاسې بالقعود په کېناستلو اول مرة اول ځل جهاد ته نه تلي بس وروسته مه وځئ. فاقعدوا نو کښېنئ مع الخالفین د پاتې کېدونکو سره، څوک چې جهاد نه پاتې دي همغوی سره تاسې هم کښېنئ. ولا تصل علی احد منهم مات ابدا، آیت کریمه کې زجر منافقانو ته. منافق سړي باندې به لمونځ د جنازې نشي کېدلی او دارنګه د هغه دپاره به دعا د الله رب العالمین نه نشي طلب کېدلی. نبی صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق جنازه وکړله، عمر رضی الله عنه ورته ویل دا منافق دی مې کوه. الله رب العالمین د آیتونه راولېږل چې منافق سړي باندې لمونځ د جنازې مه کوه او د قبر په خوا کې مه ودرېږه چې هغه دپاره دعا طلب کړي. ولا تصلي او لمونځ مه کوه علی احد په هېڅ یو تن منهم د دوی نه ماته چې مړ شي ابدا هېڅکله، د منافقانو نه چې کوم تن مړ شي نو په هغوی باندې لمونځ د جنازې مه کوه. ولا تقم او مه ودرېږه علی قبره په قبر د هغه، معنا دا د قبر په خوا کې مه ودرېږه، ځکه د مسلمان د قبر په خوا کې ودرېدل او د هغه دپاره دعا غوښتل دا سنت طریقه ده. نو د منافق په مړي باندې جنازه مه کوه او مې د قبر په خوا کې ودرېږه چې هغه دپاره دعا وغواړي. انهم یقینا دوی کفروا کفر کړی بالله په الله ورسوله او په رسول د هغه، وماتوا او مړه شوي دي دوی وهم فاسقون په داسې حال کې چې دوی نافرمانه وو، الله نافرمانۍ او د الله رب العالمین په دشمنۍ کې دوی ساه ختلې ده. ولا تعجبك اموالهم واولادهم، جواب د سوال دی آیا
بعضې منافقینو باندې به مونځ د جنازه کېدلی شي د هغه د بچو د وجې نه بچی مسلمان وي یا د هغه د مالونو د وجې نه چې مالدار وي. نو الله رب العالمین د آیت کریمه کې جواب کوي چې دوی مالونه او اولادونه یې تا په تعجب کې وانه چی ولا تعجب کا او تعجب کې دی وانه چی تا لره اموالهم مالونه د دوی و اولادهم او اولادونه د دوی. انما یرید الله یقینا غواړي الله رب العالمین ان يعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته بها پاغي سره فی دنیا په دنیا کې وتزهق انفسهم او وزب ساګانې د دوی وهم کافرون په داسې حال کې چې دوی کافران وي د کفر په حالت کې به د دوی نه روحونه اخلي او ساګانې به وځي. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ د آیت کریمه کې زجرونه د منافقانو ته او قبیح صفات د دوی سره د دې چې دوی سره مالونه هم وي غنیان هم وي خو د الله په لاره کې دوی جنگ او جهاد نه کوي او دوی په دې باندې خوشحاله چې دوی د زنانو او د ماشومانو ترڅنګ ناست وي د ښځو ترڅنګ ناست وي په دې باندې دوی خوشحالېږي او د ښځو په شان ته د جهاد او د قتال نه دوی پاتې شي په دې باندې دوی خوشحاله وي. وَإِذَا أُنزِلَتْ او کله چې نازل کړی شي سورة یو سورت په دې خبره باندې نازل کړی شي ان آمنو چې ایمان راوړی بالله په الله وجاهدوا جهاد کوي مع رسوله د رسول په ملګرتیا کې د نبی صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې جهاد کوي. استأذنک نو اجازت غواړي ستانه اولو الطول طاقت والا خلق منهم د دوینا هغه طاقت والا خلق چې مال ورسره هغوی ته اجازت غواړي. وقالو او وی دوی ذرنا چې پرېږده موږ نکن چې شو مع القاعدین د کېناستونکو سره د جهاد نه کېناستونکو سره موږ هم شو او کینو د جهاد نه. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم دې کې د دوی قبیح صفات د جهاد نه په کېناستو خوشحاله وي او د دوی په زړونو باندې الله رب العالمین مهر لګولی دی. رضو رضا دي دوی بأن یکونو په دې خبره چې شي مع الخوالف د پاتې کېدونکو ښځو سره وطبع على قلوبهم او مهر وهلی شوی دی على قلوبهم په زړونو د دوی وهم لا یفقهون نو دوی نه پوهېږي د دې خبرې په نقصان باندې دوی نه پوهېږي. لكن الرسول والذین آمنوا معه د آیت کې اوس حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو ذکر کوي چې دا هغه خلک دي چې دوی د الله رب العالمین په لاره کې په خپل مال او نفس باندې جنګیږي او جهاد کوي. د منافقانو په خلاف باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو صفات ذکر کوي. لكن الرسول لیکن رسول صلی الله علیه وسلم والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی معه د هغه سره جاهدو جهاد کوي باموالهم په مالونو خپلو سره و انفسهم او په ځانونو خپلو سره و اولئک او دغه خلق لهم الخیرات دوی د پاره فائدې دي د دنیا او د آخرت فائدې د دوی د پاره دي. و اولئک او دغه خلق هم المفلحون هم دوی کامیاب دي. عد الله تیار کړي دي الله رب العالمین لهم دوی ته جنات جنتونه تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه الانهار نهرونه خالدین همیشه به فیها پاغې کې. ذلك الفوز العظیم ذلك دا الفوز العظیم کامیابی لویه ده. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم د آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر منافقانو ته ورکوي او خاص طور دې کې حال دغه بانډچانو ذکر کیږي. بانډچان منافقان هغوی نبی صلی الله علیه وسلم ته راغلي او د دروغو بهانې کولې دې دپاره چې جهاد او د قتال نه پاتې شي. وجاء المعذرون او راغلل په دروغه بانه کوونکي د دروغو بانې کولې هغه خلک راغلل من الاعراب د بانډچانو نه لیؤذن لهم دې دپاره چې اجازت وکړی شي لهم دوی ته. وقعد الذین او کېناستل هغه کسان کذبوا الله چې دروغ یې ویلي و الله ته ورسوله او رسول د هغه ته. یا معنا دا ده چې هسې په خوله باندې د ایمان دعوه کړې وه حقیقت کې دا دروغ ویلي و دوی او یا دا ده چې هغوی هم دروغ ویلي و د جهاد نه د دې په وجه باندې پاتې شوي و. سیصیب الذین زر دی چې وبرسیږي هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی منهم د دوی نه عذاب علیم عذاب دردناک عذاب به ورته ورسیږي.
ليس على الضعفاء ولا على المرضى. دې کریمه کې اوس الله رب العالمین حال دغه خلکو ذکر کوي چې هغوی په صحیح معنا باندې عذر درلودلو. کوم خلکو چې حقیقت کې عذر درلودلو په هغوی باندې څه ملامتیا نشته دی او د هغوی دپاره به بعضې شرطونه هم ذکر کړي چې شرط دا دی چې دوی به د الله او د رسول الله دپاره خیرخواهي کوونکي وي. معنا دا ده چې دوی کې به اخلاص موجود وي، عقیدې به صحیح وي، د مؤمنانو سره به زړونه وي، هغوی ته به دعاګانې کوي. لیس علی الضعفاء نشته دی په کمزورو باندې، ولا علی المرضى او نه په مریضانو باندې، ولا علی الذین او نه په هغه کسانو باندې لا یجدون چې نه مومي ما هغه څه ینفقونه چې خرچې کي، دومره څه سره نشته چې هغه خرچ کي. نو نشته دی په دې خلکو باندې حرجون څه ګناه چې دوی د جهاد نه پاتې شي او د قتال نه پاتې شي، په دوی باندې څه ګناه نشته دی. اذا نصحوا کله چې خیر خواهی کوي لله د الله و رسوله او د رسول الله، د الله او د رسول الله خیر خواهی نه مراد دا دی چې دوی کې اخلاص وي، عقیده صحیح وي، مؤمنانو ته دعاګانې کوي. ما علی المحسنین نشته دی په احسان کوونکو باندې من سبیل هیڅ ملامتیا، احسان کوونکو باندې څه ملامتیا نشته دی. والله غفور رحیم، والله والله تعالی غفور بخون کے رحیم رحم کون کے ذات دے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، دیتی کریمه کی اوس بل قسم معذورین و حال الله رب العالمین ذکر کی. بعضی خلق راغلل سورلی و سره نوه او نبی صلی الله علیه وسلم نه سورلی طلب وکړلو، نو هغې ورته ویل چې ما سره خو هغه څه نشته دی چې زه تاسو ته درکمه، سورلی درکمه او تاسو پې باندې سواره شئ. نو دوی د خفګان نه چې دی روان شو، سترګو نه اوښکې روانې وې. نو داسې خلکو دپاره هم ګناه نشته دی. ولا علی الذین او نشته دی ګناه په هغه کسانو باندې اذا ما اتوکا کله چې راغلل تا ته لتحملهم چې سورلی ورکي دوی ته، قلت نو تا ورته وویل لا اجدو زه نه مومم ما هغه څه احملکم چې زه سواره کم تاسې علیه په هغې باندې، سورلی نه مومم چې زه تاسې پې باندې سواره کم. تولوا نو واپس شو دوی و اعینهم او سترګې د دوی تفیض من الدمع بهېدلې من الدمع د اوښکو نه، سترګې د اوښکو نه بهېدلې معنا دا د سترګو نه اوښکې روانې وې. حزنا د وجې د غم نه الله یجدو په دې خبره چې دوی نه مونده کوي ما هغه څه ینفقون چې دوی خرج کړي، دوی دومره مال نه مومي چې هغه د الله رب العالمین په لاره کې خرج کړي او د الله په لاره کې استعمال کړي. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، دې کریمه کې زجر او زورنه د منافقینو ته، هغه منافقین چې هغوی مالدار دي، ښه وس شته دی او بیا هم د جهاد نه پاتې کیږي. انما السبیل یقینا ملامتیا علی الذین پاغه کسانو د یستأذنونک چې اجازت غواړي ستانه، د جهاد نه د پاتې کېدلو اجازت غواړي ستانه. وهم اغنیاء او دوی مالدار وي، ښه مال ورسره وي او بیا هم اجازه غواړي. رضو خوشحاله وي دوی بیان یکونو په دې خبره چې شي دوی مع الخوالف د پاتې کېدونکو ښځو سره، د ښځو سره ناست وي او د هغوی سره پاتې شي. وتبع الله او مهر وهلی دی الله تعالی علی قلوبهم په زړونو د دوی، فهم لا یعلمون نو دوی نه پوهیږي. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د تبوک نه راواپس شولو په لاره کې الله رب العالمین ورته دا وحی وکړله چې ته لاړ شي نو دوی به خامخا تا ته راځي او قسمه قسم عذرونه به تاسو ته پیش کوي. ولیکن نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین وی چې دوی باندې اعتبار مه کوه او دوی ته ووایه چې موږ د ستاسې خبره نه منو، الله رب العالمین به د ستاسې حالات ګوري. یعتذرون دروغ باندې به کوي دوی الیکم تاسې ته اذا رجعتم کله چې واپس شئ تاسې الیهم دوی ته، مدینې ته واپس شئ نو دوی به د دروغو باندې کوي. قلت ورته ووایه لا تعتذروا باندې مه کوئ لن نؤمن لکم هیڅ چیرې باور نه کوو مونږ لکم په تاسې باندې. قد نبأنا الله یقینا خبر را کړی دی مونږ ته الله تعالی من اخبارکم د حالاتو ستاسې نه، ستاسې حالاتو خبر مونږ ته الله رب العالمین را کړی دی. وسیر الله او زر دی چې وبګوري الله رب العالمین عملکم عمل ستاسې ورسوله او رسول د هغه، معنا دا ده چې الله او رسول الله به ستاسې عمل وګوري چې تاسې توبه وباسئ د نفاق نه او که نه یې وباسئ.
ثم تردون بیا به واپس کړی شئ تاسې الی عالم الغیب هغه ذات ته عالم الغیب چې عالم دی په هر پټ و شهادت او ښکارا په پټ و ښکارا باندې عالم ذات ته به تاسې واپس کړی شئ فینبئکم نو خبر به کی تاسې بما هغه عملونو کنتم تعملون چې تاسې کوئ تاسې چې کوم اعمال کوئ دې خبر به تاسې ته درکي سيحلفون بالله لكم اذا قلبتم الیهم دایته کریمه کې الله رب العالمین زجر او زورونه ورکي منافقانو ته او باندې صفات د منافقانو به ذکر کی دوی د الله په نوم باندې چې قسمونه خوري په دروغ باندې او دوی پلیت دي سيحلفون زرد چې قسمونه وکي دوی بالله په الله لكم تاسې ته اذا انقلبتم کله چې واپس شي تاسې الیهم دوی ته لتعرضوا دې لپاره چې مخ واړوي عنهم د دوی نه فاعرضوا نو مخ وګرځوي عنهم د دوی نه انهم یقینا دوی رجس پلیت دي ومأواهم او زید دوی جهنم ده جزاء بما كانوا يكسبون جزاء بدله ورکولی شي بما په سبب داغه عملونو کانو یکسبون چې دوی کوي دوی چې کوم اعمال کوي هغه په سبب باندې به دوی ته بدله ورکولی شي یحلفون قسمونه به کوي دوی لکم تاسې ته لترضوا دې دپاره چې راضي شئ تاسې عنهم د دوی نه فإن ترضوا نو که راضي شئ تاسې عنهم د دوی نه فإن الله نو یقینا الله تعالی لا یرضى ناراضی کیږي عن القوم الفاسقین د قوم نافرمان نو که تاسو ته دوکه درکړي او په دروغ ورته قسمونه وخوري او تاسو ته راضي شئ الله رب العالمین خو دوی نه راضي کیږي الله خو دوی په حال باندې خبر دی الاعراب اشد کفرا ونفاقا دا نوس د باندچانو منافقانو حال ذکر کړي او داغي قبیح صفات به ذکر کړي او دا چې دوی په کفر او نفاق کې چې ډیر سخت دي دویم دا چې دوی د الله رب العالمین د آیاتونو په مقصد باندې نه پوهیږي او نور صفات به وروسته ذکر کړي چې انفاق دوی بد ګڼي بلکې انفاق ته چې داسې تاوان وي او مؤمنانو باندې چې دوی د حوادثو او د آفتونو انتظارونه کوي دا قبیح او بد صفات به دوی الله رب العالمین ذکر کړي الاعراب باندچیان اشد کفرن ډیر سخت دي کفرن په کفر کې و نفاقن او په منافقت کې منافقت او کفر کې باندچان دا ډیر سخت دي واجدر او لایق دي الله يعلمو د دې خبرې چې نه پوهیږي حدود ما انزل الله و حدود ما دا احکام انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی علی رسوله پر رسول خپل الله چې کوم احکام نازل کړي داغه په مطلب او مقصد باندې دوی نه پوهیږي والله علیم حکیم والله والله تعالی علیم پوها حکیم حکمتون والا ذات دے ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما دعات کی اس نور صفات د باندچانو منافقانو دی انفاق فی سبیل الله تتاوان وی ومن الاعراب او بعض د باندچانو نمن هغه څوک دی يتخذ چې غنی ما هغه مال ينفق چې خرچ کوي یا مغرما تاوان کوم مال چې خرچ کوي هغه تاوان غني ويتربص او انتظار کوي بكم الدوائر پتاسی باندې الدوائر دافتونو مسلمانانو باندې دافتونو انتظار کوي علیهم په دوی باندې دی وی دائره السوء افت بد افت دی پام دوی باندې وی والله سميع علیم والله والله تعالی سميع اوریدن کې عالم په ذات دی ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر دغه اوس حال د مؤمنانو باندې چانو ذکر کی د باندې چانو کې نیکان خلک هم شتا چې هغه نیک اعمال کوي ومن الاعراب او بعض د باندې چانو نه من هغه څوک دي یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله واليوم الاخر او په ورځ د آخرت الله او آخرت باندې ایمان لري ويتخذ او غني ما هغه ينفق چې خرچ کوي قربات عند الله سبب د نزدېکت عند الله الله تا کوم مال چې خرچ کوي د الله په لار کې هغه سبب غني الله ته نزدېکت وصلوات الرسول او سبب د دعاګانو د رسول صلی الله علیه وسلم الا خبردار انها یقینا دا مالون قربت لهم سبب د نزدېوالي دي دوی
سيدخلهم الله زرد چې داخل بکی دوی لرا الله رب العالمین فی رحمته پر رحمت خپل کې. ان الله غفور رحیم، ان الله یقینا الله تعالی غفور بخون کے رحیم رحم کون کے ذات دے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.